बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कानत मनफियतन फ़इन कानत फ़िअलन माज़ियन कानत मुसद्दरतम बिमा मिस्लु वल्लाहि मा कामा ज़ैदुन। व इन कानत फ़िअलन मुज़ारिअन कानत मुसद्दरतम बिमा वला वलन मिस्लु वल्लाहि मा अफ़अलन्ना कज़ा व वल्लाहि ला अफ़अलन्ना कज़ा वल्लाहि लन अफ़अल कज़ा। शदा जवाब कसम जुमला इसमिया के दलाशी जुमला फ़िअलिया के दलाशी چې جمله اسمیه وي بیا هغه مثبت یا کېدلی شي منفي یا کېدلی شي. چې جمله مثبته وي یعنی جواب قسم چې جمله اسمیه مثبت وي به د دې شری کېږي د ان سره یا لام ابتدا سره. مثالونه تر شوي دي که نه. دغه رنګې جواب قسم چې جمله اسمیه منفیه وي به دې شری کېږي مصدرتن منه شیری وی کېږي بما په ما سره یا په لا سره یا ان نفیه سره. جواب قسم چې هر کله جمله فعلیه وي به دول یا مثبت وي یا منفي وي. چې مثبت وي به دو مصدره وي په لام وقد یعنی لقد ولیا خلی لام. دا سبق پرین تیر شو. نن داغه حصہ دو د جواب قسم چې جمله فعلیه وي او دو منفیه وي. اس چې منفیه وي به لیا ماضی سره تعلق لري لیا مضارع سره تعلق لري. که ماضی سره تعلق وو به د شری کېږي په ما سره او که مضارع سره تعلق وو بیا به د شری کېږي په ما او لا او لن. इसके तो बताओ गोरिए व इन कानत मनफियतन कचरे जवाब कसम जुमला फ़िअलिया मनफिया वो दा शर्त अव्वल शो. फ़इन कानत फ़िअलन माज़ियन इस कचरे दा जुमला फ़िअल माज़ी वा कानत वीवे दो मुसद्दरतन शिरी शोये बेमा पमा सरा मिसलो मिसोल बतौर वल्लाहि दा कसम शो ما نفیاش ما قام زیدون نداوی لور زید از دا فعل ماضی دو قام یقومو قام فعل ماضی دو کنا ماضی گردان دا قام قاما قامو قامت قامتا قمنا دا د قاما د گردن واحد مذکر غایب صیغه دو زیدون فاعل و سره ذکر شو دا اسم ظاهر. نو دا جمله فعلیه شلا ٹھیک شلا و منفیه په دا وجه شلا چې ابتدا شه ما سره راغلی دو و کما ته وګورئ فعل ماضی دو کنه. نو دا د جواب قسم هغه قسم شو چې جمله فعلیه دو و منفیه دو و په منفیه شه یا ماضی دو اکما شه چې کی مصیغه پرتا دو شا و کچره و ان كانت فعلا مضارعا و کچره جواب قسم فعل مضارع وو بیا و سوی کانت مصدرتم ویوه دو شیری شویه بما په ما سره ولا و لام لای نفیه سره ولن و په لن سره. او دا تو سے تا پتا دو کنا چې ما ولا ولن دا په مضارع داخليږي کنه و ماضی منفی چې دو ماضی منفی خالی تو ماضی صيغه بنده ما داخل کا بدا ماضی منفی جوړ شلا و مضارع چې دو اپ درې طریقې منفی ارتر لشي ما سره لا سره ولن سره. مثال دغه جمله داسې دا والله ما افعلن کذا والله خو قسم شو قسم په الله ما افعلن کذا اس ما خو نفیا پر وای په داخل شو ته پهلا مثال یې شو ما ولا و افعلن دغه کتو سه وګورئ فعلا يفعلو
فعلا یفعلو ایس یفعلو گردن بند تر کیجیے واحد متکلم ضرورت سے ہاں افعلو خو ایس نون سکیلا په داخل دا نون سکیلا زون نمخ شه په دا پینځه صیغه شه فتحه غوړي نو افعلون افعلن نه جوړ شو ٹھیک شلا و دا منفی دو که منفی نه و به په دغه بنده لام تاکید داخله دلاله افعلن نه و اس ما نفیه په داخله دو نو اغلام اپو مثبت شوی و دغه ش منفی دو هغه مثبت چې کیم کور لام تاکید کای الله افعلن نه چوي په منفی ش هغه کور ما نفیه کای ما افعلن زوه نکاو کازا دا غرانگه اسم کنایا دا اسم کنایا دوا قسمه دی کنا یو کنایا از غدد و بل کنایا از حدیث شاباش قسم دی زوی داسه نکاو اس دا والله داغا قسم شو ما افعلن کازا دا جواب قسم شو دا جواب قسم منفی شه لیکلی دی کنا چه مضارع به دو لیا په ما سره شریکېږي دا هغه د ما ولا مثال چې جواب قسم په ما سره اس د دوام جمله دو دغه شه د لا نفیه ول مثال مشترکای خالی هغه ما چې ما په ځای باندې لام ولاګوا والله قسم په الله لا افعلن کذا زوه هچرنو کو داسه دویش افعلن هغه نون سکیلاشه واحد متکلم سی غاشلا لا نفیه په داخل شه تاکید ده پورا او ته یو تاکید په نون سکیلا سره یو په لا نفیه سره او دریمه جمله د مضارع منفی ولا لان سره یعنی مضارع بنده چې لان داخل کیا کنه به د منفی معنا وروړي کنه لان افعل کذا هچره وز نو کو داسه دینه افعلو دی افعلو خلان چې په داخل کې بلان فعل تا سویر کای نصب ور کای لان افعل کذا دا کذا و د افعل د پورا مفعول به شي و ان كانت واو استنافیه ان حرف شرط كانت فعل ناقص هي ضمیر اسم منفیه دا خبر ده كانت سره د اسم سره د خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اول فإن كانت فعلا ماضيا فجزائیہ ازداد پہلا شرط پورا داغا ایوا جزا دو او تفصیل دے پورا دو ادا مزید تفصیل کئی كانت فعل ماضی ناقص هي ضمیر مستتر رجع په طرف ته جملتن فعلیتن منفیتن دا یہ اسم فعلا موصوف ماضیان صفت موصوف سره د صفت دا خبر د کانت کا فعل ناقص سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه شرط کانت مصدرتم بما كانت بیا فعل ناقص هي ضمیر اسم مصدرتن صيغه اسم مفعول با حرف جار ما دا مجرور ده با جار دا ما په دغه شی اسم دا کنه جا حرف جار زکه په داخل دا دا جار مجرور متعلق شي په مصدرتن صيغه د اسم مفعول پره مصدرتن صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل او سره د خپل متعلق دا شبه جمله شلا او خبر د کانت اس کانت فعل ناقص سره د خپل اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه دا جزا اس شرط و جزا دا سره ګډشل یعنی جمله جزائیه خبریه دا معطوف علیه و اس بل طرف ته لوټ شي مضارع طرف ته و ان كانت فعلا مضارعا
استبکرا د فعل مضارع ولا شرط و جزا سره ارګاډا کو یوزوی ته سره ارتپای کو به وداغه په معطوف کای پیغه بل بنده افعل ماضی نه چې کی جمله جوړه شوې ده و ان كانت فعلا مضارعا واو عاطفه ان كانت ان حرف شرط كانت فعل ناقص هي ضمیر اسم د كانت فعلا موصوف مضارعا صفات موصوف صفات دا خبر د كانت سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه شرط كانت مصدرة بما ولا ولن اس دا د جزا ولا حسادو كانت فعل ناقص هي ضمیر دا اسم مصدرة صيغه د اسم مفعول با حرف جار ما معطوف علیه واو حرف عطف لا معطوف اول واو حرف عطف لن معطوف ثانی معطوف اول سره د دواړه معطوفات دا مجرور د با جار مجرور متعلق ش په صيغه د اسم مفعول مصدرتن پره مصدرتن صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل سره د خپل متعلق دا شبه جمله شلا خبر د كانت سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه دا جزا شرط د جزا سره ملاو شو جمله جزائیه خبریه معطوف علیه سره د خپل معطوف جمله معطوفه होकर جزا پیشو سے تو ذرا سا اسوی مثال تروشی سه مثالی ندی پشه سالر مثالی ندی اس پہلا مثال دا والله ما قام زیدن دا سے دا واو حرف جار قسمیہ اللہ لفظ اللہ دا مجرور جار مجرور دا متعلق شپ اقسم فعل محذوف کرے اقسم فعل محذوف سره د خپل فاعل او سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه قسم ما قام ما نفیه قام فعل ماضی واحد صيغه واحد مذکر غائب زید یہ فاعل سره ګډشل دا جمله خبریه شلا جواب قسم دی او جواب قسم سره ګډش دا جمله قسمیه انشائیه شلا و مضاف الیه شلا دی مثلو دا چې دغه مثال نه مخشه مثلو دا کنه اس مثلو مضاف سره د خپل مضاف الیه دا جمله ناقصه جواب قسم د جمله مضارعیه منفیه مثلو والله ما افعلن كذا والله قسم ما نفیه افعلن فعل مضارع معلوم صيغه واحد متكلم مؤكد بانون تاکید ثقيله كذا اسم کنایه مفعول به فعل فاعل و مفعول به دا ملاوشل جمله فعلیه خبریه شلا دا جواب قسم د جواب قسم سره ملاوشو جمله قسمیه انشائیه معطوف علیه واو حرف عطف والله لا افعلن كذا والله بترکیب سابق دا قسم شو لا نفیه افعلن فعل مضارع معلوم صيغه واحد متکلم مؤکد بانون ثقيله كذا اسم کنایه مفعول به فعل فاعل و مفعول به دا ګډه جمله فعلیه خبریه جواب قسم سره د جواب قسم دا جمله قسمیه انشائیه معطوف واو حرف عطف دریم مثال والله لن افعل كذا والله بترکیب سابق دا قسم لن افعل كذا لن نصب افعل صيغه واحد متكلم فعل مضارع معلوم ضمیر فاعل كذا اسم کنایه دا مفعول به فعل فاعل سره د مفعول به دا جمله فعلیه خبریه جواب قسم سره د جواب قسم
دا جمله قسمیه انشائیه هو کر معطوف ثانی معطوف علیه چې جوړ کړه میجا والله ما افعلن کذا سره د خپل دواړه معطوفات دغه جمله معطوفه مضاف الیه د مثلو مضاف سره د خپل مضاف الیه دا جمله ناقصه صحیح شو سیک وکړو اوکه شابه